درس اکسل نمبر لیکچر نمبر 5 پنځم درس کنه اکسل پلس کا اکسل کې مونږ د درس دیلو کا نمبر مې یاله ها د چنو یاله ارسو زبدل تلک چی ولی کان چې مونږ غنی د اپریشن محاسبه کو نیم ولی کان نیم سزا سم مخکم بل ټیبل هم جوړ زبدل ته ولی کان چې کاستمر چې دی پیرودونکی دی کنه آیټم ولی کم آیټم کنه آیټم نه پیږي پرایس په ولی کم کاست قیمت ته لی پرایس دلته بل چې ولی کم او ټوټال به ولی کم یونټ به ولی کم صحیح ده د شایم څومره خرڅو مثال دلته چې ولی کم ټوټال به ولی کم ټوټال می ولی کلم زبردست چې کم سلیکټ به کم د صحیح برداشت اور صحیح ده زب بډر متر راستوي کنه دا مکمل اور صحیح دان سلیکټ کړئ دا صحه د طلاق نړول کالر ورکړئ بورډ مکای دا هم ته وایل کنه سره کم د کیږي دا ها هر صحیح د لیکم چې کاستمر چې دا یونس آیټم شای چې خو لیک کمپیوټر خو لیک نه زه به تاسو نه کمپیوټر یې موږ نو وسلو کاست یې موږ سره څومره دی کمپیوټر کاست مثال موږ په دوه یو کاست یو پرایس دی کاست یې باید لکه کې هغه چې تاسو کړی وي کنه کاست یو پرایس دی د خرڅولو بیا موږ په 2000 شای کار دی په 100 خرڅو ا پرایس ولو یو کاست اصلي بیا پرایس خرڅولو بیا زه مثال موږ په 2000 کړی دی کمپیوټر او په څه خرڅو په 2200 کنه 200 روپۍ خرڅو څوم خرڅ کړل یو مو خرڅ کړلو او ټوټل چې څومره روازي ټوټل سره کم دروازه دلته په ودرې کې په دې صحه کې مساوي علامه به وچوي سي دو اوس ټوټل چې روباسه سره کمتا داغه سیل چې سره یونټ سره به جمع کوي چې څو خاص هغه به دې سره جمع کیږي کنه هر شی ضرب کوي به بخای جمع کوي بنا ضرب علامه متخیله شیفت 8 بٹن کې دا هر شی دې سره ضرب کوي د انټر کوي اوس ټوټل څومره راغلی 2000 د ویل راغله ځکه چې یوم خرڅ کړ ځکه کسه دوا کام دوا اوس کسه سلور زره دوا سلور سو شوي کنه چې درې مثال درې کمپیوټر مې خاص کال د عمره ارسای درې چې کلیک وکای هغه هم سره بای تغیری کنه وسی فارمولې ریپیټ کولې پر ځای ته ټول سلونه زدار کړه فارمولا کم کنټرول ډي شارټ کړ د فارمولې سي دو کنټرول ډي او ز دا غم دغه سره ریپیټ کوم د مکمله فارمولا دلته کړل کنه د صح دا یونټ دلته پارک چې څومره یونټ خرڅه هغه دلته قیمت درسي ها چې دا مو کړل اوس مو مطلب چې دا دلته بازار سم بل نه پر سیالیر سي مثال ایچ ډي ډي هارد ډیسک یو وستلو مثال مو په غا کړای دی 1500 روپۍ او په شپږ سوه خرڅو مو سره 100 روپۍ څوم خرڅ کړل مثال په تور دوار ډیسک مو خرڅ کړل مو سره 100 روپۍ کاټ شو نو ټوټل 100 روپۍ شولې 1200 روپۍ شولې دوام خاص کال اوس مونږ غاټه غا 60 ته روباسو چې مسره څومره غاټه پتی کیږي بالر سم مثال په تور احمد دا حمید بو ولیکم سي دا حمید می ولیکلو چې هوستلو فلاش یو هوستلو څومره مثال کاست د مسره 200 روپۍ اصلي بیا دا په 250 روپۍ خرڅو او څو یو هوستلو یو فلاش یو هوستلو هغه 250 روپۍ شولې ټوټل مطلب چې د نمبر نه ده صحیح ده اې سره اوس چې غوړه کرنسی ولای اوس دا چې څه پاته لګي چې دا ډالر دی کلدوري دی افغانای دی ارسمه ته چې نه دا ډالر دی صحیح ده موږ په 200 ډالر دا خرڅو ډالر مینه ډالر غوې سره روغلا کنه لما اوس د سره 200 پرونه دی طرف ته اضافه شو کنه دا په محاسبه کې سیا کله چې قانون رول بیس یا د قانون بیس غکای اوس دا اشاریه چې وسه لګدل دا هیڅ نه را دي طرف سے پر اسم نام نه کیا دا غا 2000 دي دا غا 1500 دي داخله سے پر نه سره اضافه شوی دی زه تم چې نه چې د سیزا افغانای غړم صحیح ده افغانای خو مثلا افغانای کومه علامه د خنورو غي پر کرنسی دی زه تم چې افغانای غي پر بچر تر شکل بلال بر خلاص کې صحیح ده دا یو څه ته په پښتنم د نکم کنټرول پنل کې بچر تر شای ریجن ته پر شای ریجن ته نه وبخای ډېر غته برشای دلته پلیټ دا ډیټ ان ټایم کې فکر کم وي دلته نه دی
user account region څه شولو سرچ کې نه وړي هلته د دا یو پلیټ داسې وکړ سمونه نوم به ذهن نه وتل input keyboard دم نه دی دا دغه ریجن کې دی ځکه قسم ښه دلته دې ځای نه کېږي دغه دی وینې دلته داسې ښه کې additional setting نه کلیک وکړم دغه داسې ده additional setting هلته یې سره چیرې راغلی دی کرنسي نه کرنسي ته راشئ ډالر ساین راغلی دی که نه زه ته چې نه ډالر ساین دې نه وي زه چیرې ته لیکم چې افغانۍ زه ورته اف جي ولیکئ اف جي دا د افغانۍ وي دا اپلای کئ هر څه یې وکړئ سره خو ډالر نشته اوس افغانۍ سره راغلی دی که نه تاسو ته میلې وي چې کله فرمولا کې غر شي دا هیش علامه راشي دا یې سره سیل وړي کې شوي دا لږ داسې کاش کئ داسې نور هم کاش کئ اوس دا افغانۍ شته که نه دا هم افغانۍ کول غواړم کرنسي ورکوم دا ډالر د ډالر نه زه چې افغانۍ ورکوم دا افغانۍ دې صحیح ده په دې ډول دا کرنسي دې زه نه کولی شم څه دې نه پوه شولی پرسنټیج علامه ده اوس زه غواړم چې مثال په طور دې سره پرسنټیج علامه راوړم پرسنټیج علامه چې کلیک وکړئ دا څه شوه دا 300 شل 200 دې نه مطلب چې دا صحیح ده کله چې پرسنټ کلیک وکړئ دا یو عدد په سلو کې ضرب کوي صحیح ده زه مثال 2% لیکم صحیح ده 2% مونږ چاته ډسکاونټ کړی دی 2% اوس مې ومې لیکل 2 چې اوس زه پیسه نه کلیک کړم چې دې سره باید پیسه هم راشي 2% چې کلیک وکړئ دا په 2 سلو کې ضربوي صحیح ده 2 ورسل څو کېږي 200 کړل نه زه ته چې مثلا خالی باید دې سره پیسه دیر شي نو دا سلیکټ کړئ اور شی اول با سیل سلیکټ کیسه ده چې کومه صحه کې دې پر د مسره 2 لیکن 2% مو ډسکاونټ چاته کړی تخفیف پیسه دای نه کلیک وکای چې کلیک مو اوس په دې کې پیسه دی لیکي مثال 2% دې ته مو ډسکاونټ کړی دی ته 3% دې ته سلو داس په دې ډول کړل شي چې پیسه دی سره یادات سره صحیح ده دا چې د کماده کماد دې ته 1000 سپریټ هم په ایکسل کې لګیږي 1000 سپریټر کله چې یو عدد ولګي کنه دا رقم دا دا سره ډیر شول کنه وینې مونږ غواړو کله چې یو غاټه عدد لیکو هغه په مانس کې مونږ یو کمار ډوا اوس دا ته چې د هر درې عدد بعد دا کما ورکوي سید کلیک وکای اوس هر عدد ته دس لګ لوی کان عدد ته درې عدد کما ور کړو کنه درې دا چې خامو ول هغه اوس کس کړه لاشه چې اوس دلته غاکای یو ویز لاسیس لیز ریز لازر داس لورشه دا عدد به څه کول شي شمیرل شي سید طبقون یو عدد به شاید کما استعمالږي نه وړای سلیکټ کړئ دا هر شاید 1000 سپریټر نه کلیک وکړئ هغه بیرته مسره مانځل ورشي سید خابل چې دا دا غوښتل سره چې دی انکریز ډیسیمل مطلب چې دا کسې دغه سره د صفرونه ارسي کسې دا چې کله محاسبه کوي اکاونټینګ کوي محاسبه نه پاغه وخت کې دا قوانینو بیس محاسبه چې کوي غسر د صفرونه د قوانین دي چې مسره محاسبه کې د صفرونه ارسي ویني د مسلکی بره کنه وز 2000 دی د سره 2 پیزوي ته د صفرونه زنه غوړن سره کوم ته کوم ز سه پر دغه نه کام شي یو سه پر دغه نه کام شي د کلیک وکای ای سه پر نه لړل کنه وزرنا زه ته د بل دم لار شي شو کنه زه ته مثال په تور ایدته زه یو سه پر بلم ورزه په کوم سه 250 افغانۍ دی کنه یو سه پر دی بل طرف ته نورم سیزه پاشي سه پر سیزه پکې کنه ادل یاد صفرونه په د نمبر سیزه پکواله ځنه کومواله شي سیدو زه دې شپې زه ته چې دینه د صفرونه سره کانت شي لار شي زین غوړم ارشه دینه کلیک وکای صفرونه ته خاطر شول کنه هغه افغانۍ کرنسی سره شته هغه صفرونه اوس ته ختم شول زه ته چې د سره د یو صفر ناره می ز پاشه دینه کلیک وکای ډیکریز دا ویني دوه صفرونه سره غا د بلم سره شي بلم سره شي پرې کوموي زنه وکای دنه پوه شولای دی غنه کمارس نه ها په دې کې یو جنرال مطلب دا دی چې کلم سلیکټ کړلو اوس په دې نه مو کرنسی اپلای کړی دو کرنسی می په اپلای دو کنه دلته کس افغانۍ سره غول د صفر نه زوی ته چې جنرال عام حالت ته وړه کلیک وکای اګه مکمل کرنسی ټول پرمټ نه لوړ کنه عام حالت ته وختلو مثلا نارمل حالت ته ورغلو زبل چې دی په جنرال نه پښ ولای نمبر نه مطلب دا غا چې دا د هر عدد سره 2 صفرونه اضافه کوي صفرونه زوی ته چې په هغه کې سره اکاونټینګ کې صفرونه رسي کنه نمبر نه کلیک وکای صفرونه سره ورغل کنه وینه 2 صفرونه زوی ته صفرونه ته نه سره رسي نو بیا به چه کای هر شي د صفرونه دانه کلیک کای صفرونه مانځل وړل مسره
نمبر نه پوه شولی که څه دلته لیکلی دي 2000 سره 2 صفرونه یا 3000 دلته نمبر روپۍ مقدار چې څومره وي هغه سره به 2 صفرونه سټارټ کوي. کرنسي دی اوس دغه کرنسي مې په دې کې دوام یاله دې سره دی کرنسي زه ته چې دا افغانۍ دي چې معلومات کېږي چې څه دي اسا د نه کلیک وکړه کرنسي کرنسي وهله که نه 2000 افغانۍ دي. اکاونټینګ چې د اکاونټینګ مې تیلی و که نه مخکې اکاونټینګ مطلب ها په کرنسي کې د روپیو غچې ده کرنسي کې د روپیو سره د کرنسي کې د روپیو کرنسي نږدې ده که نه نږدې ده خو که اکاونټینګ کې ولې کله د روپیو کومه کرنسي چې دا به دې نه وریاوي د پیسو نه هر شی زه دې د اکاونټینګ انتخابوم. اوس که څه اکاونټینګ ته په اپلای کړم هر شی اکاونټینګ کلیک وکړئ. اوس د روپیو کومه کرنسي چې و هغه پیسو نه اوږده شوله که نه لرې شوله که نه دې فرق د هغه دی. ښه دا هم هغه کرنسي راوړي دا خو دغه سره هغه چې دا د کرنسي چې ده لاندې سره راوړي صحیح ده دلته. اوس که زه کرنسي په اپلای کړم په دې کرنسي اوس نږدې سره لګا ده که نه اکاونټینګ کې بیا دې ته نور رولس دي چې د مثال د کومه روپیو کرنسي دې نه وریاوي. بل چې دی شارټ ډیټ ده اوس موږ دلته ډیټ به هم لیکو که نه تاریخ په دې ځای کې زه به دا سلیکټ کړم ارشیف پرمټ په انټرنیټ به کلیک وکړم دلته موږ چې لیکو که نه ډیټ به هم لیکو چې مثال دا په کوم تاریخ د نفر شایي وخلي که نه موږ هر څه پوره تاریخ هم لیکو. زه اوس دلته تاریخ روډم صحیح ده چې تاریخ روډای نو دا ډیلیټ کړم. تاریخ چې روډای دې پوره شارټکټ چې دلته به ولیکئ کنټرول پلس چې لمه به وچوئ زه کنټرول پلس لمه مې دې کې وچوله سیمیکالن سیمیکالن سره چې روډلی کېږي ټیم روډلی کېږي صحیح ده. اوس کنټرول سیمیکالن زه وایم نو به هغه ډیټ روډلی کېږي تاریخ 2000 او که زه غواړم چې ټیم روډم په دې کې مو مثال ټیم هم لیکلی دا ټایم وخت هم لیکي څو بجې دي که نه بیا به چې کنټرول شیفټ سیمیکالن چې کلیک کوي سره په دې کې ټایم شارټکټ چې دی د ډیټ دی روډلو ته شارټکټ کنټرول سیمیکالن دی او د وخت دی روډلو شارټکټ چې دی کنټرول پلس چای شیفټ پلس سیمیکالن کنټرول به ونیسئ شیفټ به ونیسئ دغه سیمیکالن علامات وینئ دغه د سیمیکالن د کرسر مې چې پیښی ده سیمیکالن خو پېژنئ که نه دغه چې ووایم سره په اصل کې ډیټ راشي صحیح ده زه په دې هغه کې درېږم په دې ځای کې زه اوس ډیټ روډم صحیح ده کنټرول به ووایئ او چې ټیم روډم صحیح ده ټیم شیفټ به ووایئ او سیمیکالن به ووایئ د ځای نه ته بجې راغلو که نه زه وایم چې په دې سیل کې لاندې زه ډیټ روډم کنټرول او سیمیکالن پریس کړئ هلته ډیټ راغلو که نه صحیح ده دا شارټکټ دی. د دې نه مطلب مې چې ده زه دا ډیلیټ کړم تاسو څخه زه په دې کې اوس ډیټ روډم چې په کوم تاریخ دا پیسې وصل دي کنټرول او سیمیکالن مې پریس کړ تاریخ راغللو صحیح ده تاریخ چې راغللو نو زه د هغه لږ داسې ریپیټ کړم. دا موږ سره کوم ډول دا شارټ ډیټ ده زه غواړم چې لانګ ډیټ دې وشي لانګ ډیټ نه مطلب دا هغه ده چې کله اوس ښه پته ته لګېږي هر شی دا شارټ ډیټ دی که نه زه ته چې لانګ ډیټ اوس سټرډے ډسمبر 28 2015 دې ته لانګ ډیټ ویلی کېږي چې تاسو ته په حروفو وښیي نه ته چې مثال په لمبرو درته ښیي ته شارټ ډیټ ویلی کېږي هر شی دا ډول ډیټ راغلی دی هر شی کلیک وکړئ چې نه شارټ ډیټ نی خپل خلط ته راغللو که نه ښه اوس ټایم دی زه ټایم کنټرول شیفټ سیمیکالن مې پریس کړل د ټایم راغللو دلته کنټرول شیفټ سیمیکالن دلته هم ټایم راغللو دا اوس سره کوم ته ټایم دی د لانګ ټایم دی که شارټ ټایم دی دا هم سره شارټ نه دی لانګ شارټ ټایم دی لانګ ټایم دی لانګ ټایم دی صحیح ده زه وایم دا د شارټ شي شارټ نه کلیک سلیکټ کړئ زه وایم چې دا د لانګ ډیټ شي صحیح ده لانګ ډیټ نه کلیک وکړئ موږ سره چې تړوي زه په دې څخه کې ډیټ روډم زه غلط بټن کنټرول شیفټ سیمیکالن ډیټ مې روډلو دا موږ سره اوس چې ده د لانګ ډیټ دی زه وایم چې د روشیا موږ سره دلته شارټ ډیټ دی روشیا نو شی دلته کلیک وکړئ شارټ ډیټ ته وړوئ خدا آغاز کی چې اول نه په دا رول اپلای کوئ دا څخه سلیکټ کړئ او چې نه کلیک وکړئ په دې شارټ ډیټ نه کلیک وکړئ صحیح ده شارټ ډیټ نه چې کلیک وکړئ اوس په دې کې شارټ ډیټ راشي
زه بیرته هغه بټن وایم شارټ ډیټر سی که نه کنټرول شیفټ سیمیکالن زه ویته چې نه په دې کې د لانګ ډیټر سی دلته که څه بجو سره بیا مې سره د پی ایم نه ښایي 3 بجې او ثانیې هم در سره ښایي دلته که څه 3 بجې دي 2 مې لټه دی او پی ایم مې ورځ یا شپې دی په دې ساحه کې موږ سره ثانیې مو وښایي چې په دومره ثانیو هر شی زه سلیکټ کوم اول زه ډیټ وړم په دې ساحه کې کنټرول شیفټ د څه شولو ډیټ مې وړلو ټایم ډیټ نه دا دلته مو ټایم وړلو زه ته چې نه دا مته چیز ته وړوه شارټ ډیټ ته یې وړه شارټ وړه لانګ ډیټ ته یې وړه دا یې بیا ته وړول لکه چې جنوري سټرډې 2019 او جنوري 0 شل لانګ ډیټ نه مطلب دا هغه چې څه ټایم شارټ ښایي لانګ نه مطلب دی نه خو پوه شولی که څه زه چې اوس دا هغه لانګ ډیټ وهله انسر آف ډیټ لانګ ښایي صحیح ده هو بخیر زه غلط وختم دلته ټایم کې هغه ټایم مسله ده موږ که دی شارټ ډیټ نه مطلب دا هغه دی چې سره په ټایم اوس شارټ دی که نه زه ته چې لانګ یې ښیم دا لانګ ډیټ ده ټایم نه مطلب دا هغه دی زه کمفیوز شولم دلته رشئ ټایم دی اوس زه په دې څخه کې ټایم مې وړلو رشه کلیک وکړئ ټایم مې پوره مسملېږي کنټرول شیفټ ټایم مې وړلو دا بجې مې سره د هغې پیسې وصول کړي دي هر شی دا زه لږ دلته ریپیټ هم کوم داسې د ډول مې ریپیټ هم کړلو دا اوس سره کوم د ډیټ دی د شارټ ډیټ دی زه ته چې لانګ ډیټ که ده د چې که د ټایم دی که نه اوس د مې سره څه شولو دا لانګ ډیټ شولو صحیح د لانګ ټایم شولو 3 بجې 4 منټه دومره ثانیې او دا پی ایم یا ورځ ده یا شپه ده دا ډول استعمالېږي ټایم لندر سوبال چې دی په دې کې پرسنټیج ده پرسنټیج مې ته ویلو که نه دا هغه ده که نه یو عدد سره پرسنټیج له ما وړی هغه پرسنټیج نه کلیک وکړئ خو چې دلته که څه زه 2 ولیکم مې 2 سره زه اوس پرسنټیج وړم که څه فکر ورته وکړئ دوسره زه پرسنټیج نه چې کلیک وکړم چې برسي دا په سلو کې ضرب کوي وینئ 200 یې ترې نه جوړ کړل خو زه غواړم چې نه 2% دا به سلیکټ کړئ هر شی په دې نه پرسنټیج اپلای کړئ اوس په دې کې پرسنټیج لیکئ 2 سره به خپله فیصد درسي دې سره 300 به خپله فیصد درسي خو دا 3 چې د صفرونه چې سرسي هلته هم سره چې اپلای دغه کلیک وکړئ بیرته به ختم شي فریکاشن دی کله چې تاسې غم به لیدلی وي که نه اختصار وي دی که څه زه هم ریاضي سره سم نه یم بلاده هر شی زه دا سلیکټ کړم مونږ اوس 1/2 لیکو که نه 1/2 داسې لیکو که نه چې کلیک وکړم دی نه جنوري 2 جوړ کړم یا مثال په طور کغه کې مې لیدلی وي مونږ دا رقم ته لیکو زه مسپینډ ته خلاص کړم دغه هلته چې ریاضي خو مو دومره یا لیدو هر شی که زه یې مسپینډ ته خلاص کړم داسې دا زه کې 1/2 داسې لیکو که نه که سره کړم دا زه کې زر شم دا زه کې به زه 1 وخلم 1 او دا زه کې 2 1/لاس وي که سره کړم د اختصار هغې پورې استعمالېږي هر شی اوس که زه مثال په طور زه ورته لیکم چې 2 دې په څو کې اختصار شي په لاسو کې زه چې دا سلیکټ کړم دې نه چې پیپر وي نو تاسې کله اختصار علامه راوړئ تاسې به چې کوئ دا به داسې وکړئ چې صحاب سلیکټ کړئ صحیح ده سلیکټ مو کړله ارو به شئ چېرته دلته به په پریکاشن نه کلیک وکړئ پریکاشن چې کلیک وکړلو اوس په دې کې اختصار تاسې کړلی شئ زه مثال 1/2 لیکم اوس وړې به خلک ته داسې کې مثال 3/لاس لیکم وړې بل شته 2/لاس دا 2/لاس څه کېږي 1/5 کېږي که نه اختصار کړلی شئ مثال په طور 4/لاس صحیح ده دا 2/5 کېږي داسې اختصار دنې پوه شولی وال به ساحه سلیکټ کړئ سینټیفیک دی کل په توان دی که چا که نه کل په توان عدد مونږ لیکو زه مثال 2000 کل په توان عدد لیکم چې 2000 عدد کل په توان چې دی دا سلیکټ کړئ هر شی دلته به چې وکړئ کل په توان نه کلیک وکړئ دغه عدد کل په توان دی دا رقم ته لیکل کېږي صحیح ده اوس دې مطلب چې دی تاسې کوئ دغه عدد سره زه صفرونه ته نه ډانګ کړم تاسې پاته لګېږي اوس دې سره خو هغه راغلی وه کرنسي که نه دې نه مطلب دا ده چې که تاسې دغې 2 سره 3 خواته 3 ولیکئ دا به تاسو سره امین اصلي غ پلس وړو یا دا به مو سره 2000 شي وینې E0.3 درې چې ولیکئ سره به 3000 راشي دې کل په توان دا هلته لیکلی کېږي 2000 کل په توان دی دا چې ده
دا کل په توان دی دا صحیح ده. بل چې دا ټیکس ده دا مهم هم ده تخیل مو که په یوه خانه کې زه صفر لیکم 0.203 دغه لمبر مې ورکړو انټر کړم او صفر یې منځه وړي صحیح ده. دا اکسل ټولو خانو کې داسې یو کوډینګ شوی ده. غواړم مثال زه خالي چې کم د صفر د مې کرڅه زه هغه څخه به سلیکټ کړئ از ټیکس په هغه څخه وخوري ټیکس. اوس په دې کې زه صفر چوم مثال دې طرف صفر وسره سیم صفر یې منځه وړي نه زه لمبر لیکم مثال ځینې وختونه مو دلته لیکلی که څه دلته یې لیکلی وي چې نیم یې لیکلی وي او نمبر یې لیکلی وي که نه نمبر وي نوم وي علي دی. اوس دلته چې صفر وي سره تسي سره کېږه دی دغه لمبر شولو صفر کسې منځه وړي ختم شو که نه زه ویته چې نه صفر دی وي سره تسي دا لمبر دی چې پاته لګېږي هر شی کلیک وکړئ هلته ټیکس پوښلئ. اوس په دې کې چې لمبر لیکئ اوس دې سره به صفر ورسیم صفر ته نه ورکېږي نه ورکېږي که نه نه پوه شولی دی ټاپ نه لوند مور نمبر فرمولا دی هغه ټول هغه کې دي صحیح ده وینې फ्रिक्शन परसेंटेज डॉट जनरल टम तो वायल कना हाँ कंडीशन सर सुबह जी दी दरे बजे बात साई कवाया दा बात से दा नून अलग टाइम पा बल क्लास के तेर शोलो जानम नो आखर वाला माल मिस बिना कराल था इंशाल्लाह स्टाइल के सेल दा डेर मुहिम दी दा इंशाल्लाह सब टोटल सेल दा बरख सर कंप्लीट को ची मार्ग में जवन से दा